چې مقصود به ذات شه اغا دا الله دیدار بھئی دا ترمذی روایت تے باب السوق فی الجنہ خبر کی رونے لے گئی آرام کیے نہیں پا جنگ کیا سونا نصر بھی لا وضاحتونا پا دے 2 سالوی اخکالا کی تاسو تا طول شوی دی خدای مخوار نکا تروسا پی واللہ کا پوئے عرضاو چھے مقصود بے ذات شے اغا دا اللہ دیدار بھئی باب السوق فی الجنہ دا ترمذی یو مستقل باب جنت کے با یو بازار لگی ہفتہ کے یو ځل دا جنتیان بگرزی سے دا شیخ خسته دے دا شیخ فوٹوان براوالی یار دا خو ډیر خسته فوټو دے فورن بدا سړی دا غي پشان ځکه چې جنت د غم زینه ده چې دا خسته ده نو تدسي خسته شه چې دا جنتیان خستړي شي الله به وای نور سپکار دی وای بیا الله اس کمه نشتا الله به یو کمه پاتې دی ملائکو ته به وای زما د اهل جنت منس کې حجابونه لري چې حجابات لري شي ټول اهل جنت به د خدای دیدار چې وګوري د اهل جنت به نسکور پریوزي وای بیا پروردگار دا ټول نعمتونه په قربان شه خو چې دغه مزه یو ځلی بیا دا خو عاشق سړی پکار تمام تن میں درنجو پسیر اڑوے تمام تن میں درنجو پسیر اڑوے خو پماد تور سترگو یو نظر وے یو زلی را تولی دے نو درنجو پسیر اڑوے تاسو خیال دا نو عرض میں داو چه صحابہ کرام دا براہ راست عشاقو دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بیان دا سی شروع کرو چا ما خیال داو چې زب یو هفته تقریر کوم لګیا بھائی بل یو ضروری خبر واوري زمون په دې ملک اوس یو مختلف قسم فتنی شروع دي یو فتنه پکې دام دا چې صحابه چې کم د پیغمبر نه برای راست اخص کون کی د دینو داغي متعلق د باز خلقو دا خیال ده چې دا صحابه چې دا غداران ٹھیک شو یو فتنه په دې ملک ده پرویزیت تا پرویزیان اغا خلق دی چه حدیثو تا دی یهودو ڈکوسلے ہوئی حدیثو تا ما تا گوری قرآن شتدے نو حدیث منل سے ضرورت تے قرآن موجود دی کراچائی کے دیو میمن پکور کے زم علماؤں غلام احمد پرویز آکور تراغے دا پرویزیان لوی امام تخریدہ ما سر عباس کولو باندے خیر خلائے روا چنا ما توی قرآن کی موجودگی میں کیا ضرورت ہے کہ آپ حدیث کو مانتے ہیں ماورتل پرویز صاحب آپ حدیث کو نہیں مانتے اور میں قرآن کو نہیں مانتا مالتا حدیث نہ مانے سے قرآن نہ مانا ما تو لا حول ولا قوت مالی شلز لا حول ولا قوت ختم منکر حدیث ہے او منکر قرآن نو ما تو چه ولی مال د دې قرآن متعلق چا ویلی دی چې دا د خدای کتاب دی د خدای دسخط پښتا د خدای आवाज تا اوریدلې جبرائیل ستا په مخ کې راغلی او دا قرآن راوړې وچنا دا چا ویلی چې دا دیر سپاره قرآن د خدای کلام دی ویلی دا خو پیغمبر ویلی دی مال پیغمبر خو سور له سوکالو شو چې تیر شوی دی اوس پیغمبر کم دی چې مونږ ته ویلی چې دا قرآن د خدای کتاب ویلی حدیث کې راغلی مال حدیث خو ته مانی نه ته خو حدیث مانی نه خبره خوره تا ثابت کړه چې قرآن ثابت ته په حدیث ٹھیک شو حدیث ویلی دی چې قرآن د خدای کلام دی جناب محمد رسول الله ویلی چې دا قرآن د خدای کلام دی کنه ٹھیک دا نو دا محمد رسول اللہ وینا حدیث تے کنے دے ٹھیک شو نو قرآن ثابت کرے حدیث تے اس چار کلا قرآن پا حدیث ثابت شو نو حدیث هم دا خدای کلام دے نو قرآن بیا ثابت کرے چا حدیث هم دا خدای کلام سنگا چا حدیث ویلی دی چا قرآن دا خدای کلام دے دا سی قرآن ویلی چا حدیث دا خدای کلام دے ما بدے خبر پوئی گئی قرآن کم زی ویلی وما ينتقو عن الهوا وما ينتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا خدای وی پیغمبر د ځان یو خبر هم نه کړي دا د چې سویلی دا ورته ما وحی کړي نو معلومیږي دا چې حدیث فرق د وحی خفی او جلی دی نور حدیث هم د خدای کلام دی او قرآن هم د خدای کلام دی نو څنګه چې د قرآن منکر کافر دی دا چې د حدیث منکر متفق علیه په تمام اجماع د امت سره کافر دی ټیک شو بیا صحابه معیار د حق دی صحابه معیار د حق دی دیکھو ګوره کما والا چې ستا پټی تر روانه او په هغه ولی
کې ته سوره او کې د بل پټي طرف ته نو دغه اوبه بستا پټي تراشي بیا خبره کوي پټي خو پیژنې که نور څه نه پوهېږي روټایم خوړلی ها لنګر بندوبست وای ترا بدې ورځې پورې به جفا کړې ترا بدې ورځې پورې به جفا کړې که به مخ د وفا هم چرې پیدا کړې معشوقی کله وفا کله جفا کا میں باید چې کله هغه او کله دا کړې ما ستا خوی دی و هر چا ورته ستایلی په خدای قسم چې زه خبر شم چې دا د حاجي محمد امین صاحب مرحوم مرید دی دا هغه لیدلی دی د ورسره وخت تېر کړی دی قسم په خدای چا سړی په ما د ایمان غوندې خلک د ایمان غوندې خلک خو تاسو هم لږ سوچ کوئ ما ستا خوی دی و هر چا ورته ستایلی هسې نه چې مې په درس جهان رسوا کړې زه ستاسو لوی مداح د دې خاورو د وجې نو زما عزیزانو صحابه په ذریعه مونږ ته 1400 کاله رستو قرآن را رسېدلی 1400 کاله رستو حدیث را رسېدلی ټیک شو که صحابه غدارانی نو د دې څه ګارنټي ده چې دا مغه قرآن دی چې کوم په پیغمبر نازل شوی دا رښتیا کېدی شي ځکه چې منځ کې کېدی شي صحابو پکې د ځانه څه ګډوډ کړي لکه د شیعو مذهب دی چې قرآن 40 سپارې دی دا 10 سپارې سنیانو پټې کړي دي دا به امام مهدي صاحب بیا راوباسي یا امام غائب صاحب بیا راوباسي اعلی بل غم دی په دې ملک یو فتنه نه ده یو عذاب نه دی عزیزانو اخیری خبرې درته کوم اخیری په پاکستان باندې چې د نورو قومونو باندې کم عذابونه نازلو په پاکستان الله ذهنی عذاب نازل کړی دی اور سړی ذهنی پریشان دی اور سړی که ملا دی که میا دی که پیر دی که امی دی که خان دی که غریب دی که حکومت دی اور سړی ذهنی پریشان غل وګوره ټول ملک غل دی پرانا ورځ سړی وتښتی موټر وتښتی ماشوم وتښتی ایس پوښتنې والا نشته ملک نہ د دلی راجا جوڑ دے دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں ملک د دلی راجا دے سوک پہ جڑا والا نشت زمون بالا مانای کې نن 15 اورز دا دوا لکان د مړي خبر ل بډبېر طرف تتله په سکوټر باندې دواړه لکان غیب دي ترنه نه پته نه یو ټانګي مرمت کول او بل رشکا چلو ترنه نه پته نه نو د ملک نا ذهنی عذاب نازل قرآن دے قرآن کم قوم چې د خدای نه سرکش او باغی شي اذاقها الله لباس الجوع والخوف هغه قوم ته الله د یری او الله د لوګي لباس ورواغوندي نن پاکستان ته الله د یری او د لوګي لباس ورغوسته دي د یره وګوره ټول ملک په یره کې دي لوګا وګوره ټول ملک وای چې د لوګي مړ شو دا د سیده کنه عزیزانو عرض داو چې دا پاکستان د پیغمبر خیره والے وورو د پیغمبر خیره والی ای که خورز مولیدا او مرشم نو راشی په قبر میں متیاز ہو پیغمبر ویلی دی چې هغه ملک به خورز نه ګوري چې د ملک کم ملک سربراه خزوي پیغمبر ویلی چې د کم ملک سربراه خزوي لن يفلح قوم دا د بخاری روایت ته اوس درباریانو مليانو د کرل ټټوانو د ضیاءالحق تالی سټو او هغه د ضیاءالحق تالی سټ اوس د دوی تالی سټ جوړ شوی دی هغه ته د بخاری د حدیث پر روایت کې استراب پیدا اونلی دا غورز چې دا برشکړی او دا ګيري ګمنس کړی دی خزه تناس لیدلی مو ټلویزیونونو چې چا کرشتلا سوچت کوي اوچت وای تا کرم شته بابا وای ته خدای دې اے واورا نن د بزرګانو کورونه هم د ټلویزیون نه خالی نه دي ما ته ګوره د بجلیګر مولا متعلق بدا واورئ چې د بجلیګر مولا په کور کې ټلویزیون که زما په کور کې ټلویزیون په غلطایم چرته راننوتی په غلطای باندې نو ګیره مې کله کوي او پخره مې سور کوي وا به وړئ زه د دې خلکو دې ښځو لنډرو پسې چې ډرامې کوم
د لونو لنډرو پسې چې ډرامې کوم دی وایي د بجلیګر ملا لور په کالج کې چبک وایي که د بجلیګر ملا لور په پیلی جماعت کې هم سبق ویلی پیلی جماعت کې ګیره مې کله کوي په خره مې سور کوي او کمیس پر توک رانه وباسئ که په پیلی جماعت کې زما لور سبق کوي او ستاسو دا لنډرې به پرېږدم نه ستاسو دا بورې به پرېږدم نه دا سا خدای را کړې ده او خدای به رانه وباسي والله کم پرېږدم زما عزیزانو عرض مې دا و وایم راشئ وګورئ دا زما زوی دا وختي چې تلاوت وکړو تاسو خیال را پاسه لږ ودرېږئ غوږ کېدی با ته کېنه غوږ کېدی زما عرض واورئ ما درته وایي چې والله که دوی پرېږدم